د کابل ختیځ لور مسافرونکو وسایطو ترمینل چې نن یې کار پیل شو په 1.3 جریبه ځمکه د 1.2 میلیون افغانۍ په لګښت د 8 میاشتو په موده کې جوړیږي. دغه ترمینل به د وسایطو پارکینګ، اداري ودانۍ، جومات، رستورانت او نورې اسانتیاوې ولري. د چارو ادارې لوی رئیس شیخ نورالحق انور دا ډول اقدامات د هیواد لپاره هیله بښونکي وبلل او ویل به حکومت هڅه کوي چې د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره جدي کار وکړي. دا یو غټ اقدام ده، د سیمې له خلکو سره تعلق لري، د هغو لپاره د اسانتیاو د ایجاد مسله ده او په مجموع کې مسافرین دي کوم چې په دې استقامت باندې سرازیر کیږي، نو په حکومت باندې د هغوی حق جوړیږي تر څو د هغوی ضرورتونو ته رسیدګي وکړي او هغوی لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.